زبیر پلاره سمازوی خو تر اوسه رانغی تا ستا کور کنه نه دی دا سرکار ځای دی د سرکار د سرکار حکم چلیږي ځان پوه کړه دی خو ودرېږه لار مه بنده تا لا څنګه زیاتې د زبیر پلاره دا تپوس چې زوی نه وکړه چې نن یې درله د عمرونو پوخ سطر مات کو هغه دی شهزاده زوی دې راغی زما میا سپینو بچې تا ته چېرته راورسېدې تا زه څه وینم یاره بابا وایم فرب چې ته عجیبه سړی نه دا مور دې دلته ولې راوسته دا مې په دې وجه راوسته چې ته په خپلو سترګو وینې او دا پته درته ولګي چې د میندو د غلط تربیت په وجه اولاد چېرته نه رسي ما وې چې تا ته پته ولګي نو د شي احساس درته پیدا شي او ته د خپل مور هلته وګورې چې دې سطر ستا د لاسه مات شوی دی ستا د لاسه زما زبیره زما بچې زه دې مړه وې خو چې ستا دا بده ورځ مې نه لیدې ووایم غلی شه مه جاړه که نه دا د جیل خلک به شوي چې د زبیر مور جاړي وا بچې څومره غیرتي که د مور دوی احساس در سره وی تا به دا کار کولی وایم ما خو ډېر څه کول غوښته خو بس نه اوس هم څه نه نور هم څه کول غواړي وایم تماشه به دا خلک وګوري خو چې لږ زه بار نوځم نه بچې نه د خلکو تماشه مه جوړوه مه جوړوه راځه راځه چې ځو ناوخته کېږي راځه زبیره راځه بچې جاوید صاحب زما بچې به کور ته کله راځي نو بس یو ورځ نیمه پس به راشي که نه یا الله ستا ډېر شکرونه دي خدای پاک لالاجي زه به تا سره دلته هسپتال کې یم نګین دلته ستا پاتې کېدل ښه خبره نه ده ولې په ما تنګ شو زه و دې ته وګوره دا خو ته ما دلته راغوښتې ګینې ته چا راوستې وګوره بابا حسن ستاسو د ورور خور جنګ بیا شروع شو او یې جینې دا رور مه تنګوه ښه هسې مې ناجوړه دی خو چې راغلی نه د پورې ښه دی خیر دې مورې نګین ته څه مه وایه د خویندو جنګ هم د مینې دا ته بیا مروره شوې شابه راځئ چې زونه وخته کېږي هله شابه بچې راپاسه تاسو ځئ زه مې لالاجي سره بله خبره کوم راځه راځه دا د ورور او خور د غوږ خبرې دي درځم بچې موږ ځو ښه نګینه زر راځه بچې کور ته ښه رور مه تنګوه زر راځه یارو دا هغه شنه ملاقات له مرغلي که نه پرېږده چې خوري دال ولې مونږ ورته وایي چې ډس پې وکړه نو ډز سره خو دا لانجې شته نو یاره سم چک یې وانه چوله ښه چک خو به وساتې یشنا دا د دوه کورنو جنګ دی نه دې ورځې مشته ته د دوه پښتنو جنګ شو والي وکړه په چاړو پښتو عجیبه شی دی وخت یې ونیسئ سمې څنګه شیشه ده ډېره لا دا خو د ډېره زړه کیسه راياده کړه اشنا نوابه کیسه کار څومره زړه شي خو خوند یې هماغه وي هغه څنګه راځئ چې ملاقات ته مور شو او څه نوې کیسه هم جوړه کړو ساحرې زیری مې در باندې زړه دې رانه یوړو ښه له درنه ما وړې او که زما لالاجي نګین لالاجي مې نن د هسپتال نه کور ته را روان
که رښتیا ویلي په داسې رښتیا کې دروغو ته ساجت دی. شکر دی چې ستا لالاجي خدای بچ کړ. ښه زما لالاجي او ستاسو زما ټول د دنیا زه ګورم چې دا جاویدې زما د واده په پالنګ څنګه خېجي. نه ولې زه مړ یم څه زبیر خانه ولې موږ په لاسونو کې بنګړې کړې دي څه که ستا نه پوره نشي ارو زموږ دا موټي هم ستا موټي دي. ته اشاره کوه موږ به کار وکړو. زما د راوتو پورې به صبر کوئ صبر. ځئ ورځئ. زبیر خانه اجازه دی. الله په امان. زبیره بچې موږ چې دلته راتلو تاله نو موږ په ډېرو بدو خپې کېښودې. زبیره نن ما غلط روایت ختم کړل. کم چې زما پښتو سره چا په غلطه تړلې دي. زه زمانې ته ښودل غواړم چې زما دستورو زما روایتو کې ټوپک شته نو قلم هم ورسره شته. خو بچې نن د جاوید جذبې دې وښود چې قلم د هر څه نه مضبوطه وسله ده خو د دې ښه استعمال ضروري دی. ته چپ ولې جاویده د ګرزاري خوله همیش چپ وي او سترګې ټیټې وي. د ترور زویه د ستا د مینې کړسدار یم. معاف کړه کاکاجي ما معاف کړه. زبیره ما د خپلې وینې قرض در بخلی دی.